أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم صدق الله مولانا العظيم. دغه آیتونو کې الله جل جلاله د شیطان او د هغه د عملګریو چې کومه مکالمه جهنم کې بردرومي د هغې بیان کوي. نو چې کله د جنت او د جهنم فیصلې وشي، جنتیون الله جنت ته بوزي، جهنمیون دا جهنم ته لوټ شي. نو د دغې شیطان د پاره په جهنم کې یو داسې منبر ولګوی شي. شیطان په هغې کښېني، د ده څومره متبعین وي، د شیطان خبره چې منلی وي، که هغه کافر دي او که هغه مسلمان دي، الله پاک ته موږ د هغې رضا نه وسوتي. نو دغه جهنمیون بو شیطان ته وایي چې کوم خلک هغې د خپل رب خبره منلی وه، د خپل پیغمبر او د کتاب خبره یې منلې وه، ادینې هغه لوړل جنت ته، پیغمبر د هغې سفارش وکړ. اوس خو موږ جهنم کې پوتې شو، موږ خو دنیا کې تو خبرې منلې، موږ د پر څه طریقه وکړه چې موږ د دغې عذاب نه خلوص شو او د اتو د وجې نن په دغه عذاب او جهنم کې گرفتار یو. نو شیطان به ته وایي چې ان الله وعدکم وعد الحق، اتو سره ګوره یوه وعده الله پاک کړې وه او رښتونې وعده یې د سره کړې وه، یوه وعده د سره مو کړې وه. الله دې موږ سره وعدې کړي دي چې څوک ان الذین آمنو هر زوی کې په قرآن کې چې پخه اړی ده تذکره الله کوي، ان الذین آمنو وعملوا الصالحات، هغه خلک چې ایمان یې وروړه، نیک عملونه یې وکړل. اوس نیک عمل هر څوک پېژني، بد عمل هر څوک پېژني. لهم جنات تجری من تحت الانهار، د انسان د ذهن مطابق الله د جنت تذکیره وکړي، داسې جنتونه به ورکوم چې په یې لاندې به نهرونه یو دا بوي دا بوي. نو دا وعدې الله موږ سره کوي چې بیا څوک کفر کوي هغې ته الله ویلي دي چې جهنم مې ته تیار کړې ده. نو دا به شیطان وي دی چې الله وعدې دې سره کړې وې، وعدې کړې وې، وعدې رښتونې کړې، موه دې سره وعدې کړې وې چې مړه یو د کافرو سره دا وعده چې حساب کتاب نشته، قیامت نشته ده، قبر عذاب نشته ده، جنت نشته، جهنم نشته، ای نه مني، دا دینې پټینګ دي. او مسلمان که مني یې خو هغې ته امیدونه طول العمل، یا د ځوانېدو مړه، یا د زندګي شته ده، یا دا بوکئ دا بوکئ، په آخر کې بیا توبه به وباسې، توبې موقع به درته میلاو شي. الله پاک غفور رحیم ده او غیره دا وعدې دي، دا کوي چې زندګي دې شته ده او دا دي دا دي. او نو وبوي چې فاخلفتکم، د هغې مو مخالفت وکړم، ادې مو وعدې هسې کیسې وې. اوس که ګناه مو کړی و نو تاسې دا به ورته یایئ چې تو د وجې نه جهنم ته ورسېدو. ما کان لی علیکم من سلطان، مو څه زور خو در باندې نه و که نه، حکومت ته مو در باندې نه و، په ګناه ته مې په زوره نه ویر نیوله چې ګناه مې در باندې کړې وه. څوک پون دا ثابته نه کړي چې یاره چا مثلا څوک مړ که، یا بدعملي نه وشوه، یا شراب وڅښل، دا به نه وایي چې یاره شیطان مې لوسې تر ونیو او په روی چوله. الا ان دعوتکم، دعوت مې در کړی وه، وسوسه مې در چولې وه. اوس شیطان خو څوک ویني نه، خو ان الشیطان یجري کما جرى الدم. علیه الصلاة والسلام فرمایي شیطان په انسان کې داسې سرایت کړی ده، جاري وي پکې لکه دا وینه چې موږ په رګونو کې جاري ده، دا الله پاک د قدرت ور کړی ده. نو مو خو به یوه وسوسه دې روچوله، بیا مو وسوسه ابو تاسې قبول کړه، ایته مو عملی شکل ورکړ.
نو ګناه دې کړه خپله ده، په زور مې نه ده در باندې کړه. فلا تلوموني ولومو انفسکم، نن مو ما ملامت کوئ، خپل زړونه نن ملامت کوئ، د زور نه خپله ګیله کوه چې تو د سویلې کول. ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخیه، زه نن نه تاسې مو خلاصوای شوئ نه زه تاسې خلاصوای شم، بس خپل عذاب به سره خورو، تکلیفونه به سره تېروو. او چې څه مو کړي ظلم مو کړه د هغې زه ټوله انکار کوم، مو نه دي در باندې کړي. اوس ظلم مو کړه ده، رب مو خفه کړه، ان ظالمین لهم عذاب علیم، د دغې ظالمینو دپاره د کافرینو دپاره دردناک عذاب ده. بس اوس په سره تېروو. بیا چې کومه نیک خلک وي هغې کوم مقام ده هغې به الله پاک مختصرا تذکره وکړي. وقال الشیطان لما قضی الامر، او وبوی شیطان چې کله فیصله وکړی شي د امام علی یعنی حساب او کتاب وشي، ان الله وعدکم وعد الحق، بشک سره الله پاک وعده تاسې سره کړې وعد الحق وعده رښتونې، ووعدتکم او موږ تو سره وعده کړې وه، فاخلفتکم پس زه د هغې مخالفت کوي، یعنې مو د دروغې وعده دې سره کړې وه. فلا تلوموني وما کان لی علیکم من سلطان، او نه د مو دپاره په تاسې باندې څه حکومت زور غلبه په زور مې نیولی، الا ان دعوتکم، مگر دا خبره چې مو تاسو ته دعوت مې دیر که، یوه وسوسه مې در وچوله، ته مې ګناه ته راوغوښتې، فاستجبتم لی، نو پس تاسې دې مو هغه خبره قبوله کړه او وسوسه مو هغه دعوت مو قبول که. فلا تلوموني ولومو انفسکم، پس مو تاسې نن مو ما ملامت کوئ، ولومو انفسکم او خپل نفسونه ملامت کوئ، په مو الزام مه لګوئ، خپل ځنونو باندې الزام ولګوئ. ما انا بمصرخکم، نه یې زه چې تاسې فریاد رسی وکړه یعنې عذاب نه مخلوص که، وما انتم بمصرخیه، او نه تاسې د مو فریاد رسی کوئ شوئ، مو د عذاب نه خلاصوئ شوئ. انی کفرت بما اشرکتمون من قبل، بشک سره زه انکار کوم د هغې خبرې اشرکتمون من قبل چې تاسې د دې نه مخکې د مو د الله پاک سره شریک کړم. انی کفرت، بشک سره زه انکار کوم بما د هغې خبرې اشرکتمون چې تاسې اصل کې اشرکتمون نیو، چې تاسې زه شریک جوړ کړه من قبل د دې نه مخکې. ان الظالمین لهم عذاب علیم، بشک سره ظالمین چې دی دوی د پر د عذاب دردناک. و ادخل الذین آمنوا، او داخل بکړی شي هغه خلک چې هغې ایمان اروړه ده، وعملوا الصالحات، او عمل دوی کړي دي الصالحات د نیکیو. صرف ایمان دا نجی نه ده، یعنی په دغه سړی نه خلاصېږي. وی سره دویم ذکر چې الله کوي وعملوا الصالحات، نیک عملونه وکړل. دا ډېر لوی خبره ده چې ایمان الله چاته نصیب که، چې ایمان اروړی دنیا نه د ایمان په حالت کې لوړ وي، ګناهونه یې ډېر کړي وانه وارز، بیا هم د خپل کړي چې الله یې دغسې وبخشي. الله یو قانون ده چې کافر دغې پر ابدالآباد جهنم ده، او نافرمان چې ده د مو احکامات یې مت کړي دي، حقوق الله حقوق العباد یې خوړلي دي، جهنم کې به هغه ته سزا ورکوم. او بیا چې د خپلې ګناهونو مطابق سزا کټ کي، بیا به الله بیا د جهنم نه روبوسي. جهنم نه بار یو نهر د نهر الحیات وي ته وي، په هغه کې به د جهنم نه چې کله جهنمیر بوسي داسې د سکروټه غوندې به تک تور سوی، بیا په هغه نهر کې غوپه ورکي، چې غوپه ورکي د ده نه به د جهنم چې کوم هغه اثرات وي دا به نه لرې شي، ختم وشي. نو بیا به الله جل جلاله جنت ته داخل کړي. او بعضې هغه چې هغې عملونه دا ډیر وي، نیکۍ زیاتې ګناهونه یې کم وي، بس دا به الله پاک جهنم سره په ونه ویني او جنت ته به الله پاک داخل کړي. بلکې دومره شته ده چې جهنمی ته به الله پاک جنت کې یو مقام وشي، چې که چېرته تو نیک اعمال کړي وه، دا یې څه دی پوره چې لږ نوره پښیمان شي، چې که نیک اعمال دې کړي وه بیا دې دا ټیکنه وه، که دا کافر ده که دا مسلمان ده، خو جهنمی ده، ټیکنه به ورته وشي جنت کې چې که چېرته دې نیک اعمال کړي وه بیا مې دغه جنت تېر کړه. او دا به نوره هم پښیمانه شي چې کاش افسوس چې د دنیا ته مې سره مخ نه اړوله، او خبرې مې د خدای منلې او د پیغمبر مې منلې چې دې دپاره مې تیری کړې وه، خو د دې نه به دی محروم شي. او جنتي ته به الله پاک جهنم کې داسې زوی وشي چې که چېرې نیک اعمال دې نه و کړي، بد اعمال دې کړي وه، کفر دې کړی وه،
بیا دې په جهنم کې دغه ټیکانه وه نو بیا به هغه نور د الله پاک شکریه ادا کړي چې الله ته لاک لاک شکر چې نیک اعمال توفیق تیر کړی ده او د دغه جهنم دی وسوتله نو نیک عملونه دا سړی کوي دا جنت پر شرط ده وعملوا الصالحات دوی عملونه کوي د نیکیو دوی د پر دي جناتین د سبغونه تجری من تحت الانهار جاری به د غیلون د الانهار نهرونه خالدین فیها د کې دوی همیشه همیشه وي باذن ربهم په حکم د خپل رب سره تحیتهم فیها سلام ملاقات په دغه جنت یو نو په دغه جنت کې سلامون د سلامتی ولې یو بل سره ملوي السلام علیکم ورحمت الله السلام د سلامتی والملائکه نبی